فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. امام شمس الدین ذهبي دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده. هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه، خو ژبه په کلمې باندې نه روانېدله. دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله. آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی، نعوذ بالله، زه د شهادت کلمې نه بیزاره یم. لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړه، د دنیا نه مړ شو، بې ایمانه لاړ. فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حالت کې ورڅخه ووتلم. د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملائکې ورته کش کوي. نو ما ته یې پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله؟ ده ویل استاذه یو وخت زه ناروغه وم، ډاکټر ته ولاړم، هغه راته ویل ته هر کال یوه پیاله شراب څکه، ناروغي به دې ښه شي. ته هر کال یو پیاله شراب څکه، ستا ناروغي به ښه شي. او که ویې مسکې ناروغي به دې لا هم زیاته شي. نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل. دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څکلي ول. د هغه چا حال به څه وي چې له نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب څکي. د الله حضور ته به دوی هم ورځي. او شرابي چې کله مړ کیږي، د زنقدن په وخت کې چې دې توبه نه وي ویستلې، د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي. شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي، مدمن الخمر وي، تل لپاره شراب څکي، چې کله مړ کیږي د دې به شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي. لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله. لکه څنګه چې شراب حرام دي، همدارنګه چرس هم حرام دي. چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي. او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څکي او هغه څوک چې چرس څکي، دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي. او علما وایي چې چرس د شرابو څخه ډیر زیات تاواني دي، ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي او طبیعت بېننګه کوي، تر دې چې سړی غلا، جنګ او وژنې ته لاس اچوي. که هغه شراب وي که هغه چرس وي، دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي. نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه، د الله د عبادت نه بې پروا کړي، هغه حرام دي. نو چرس هم حرام دي. او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي. او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي. هغوی وایي هغه څوک چې چرس کی، هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي، ځکه چرس په دماغو کې بدلون راولي، خو داسې مستی نه راولي لکه شراب چې راولي. خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي، چرس هم حرام دي. مسلمان دې لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وسکي، یا چرس وهي، یا سګرټ یا نور بدو بلا، بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي، د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي، دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي، که هغه تریاک وي، چرس وي یا شراب وي، په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي.